بن اسرائیلو کې یو لوی عبادت گزارو جریج نوم یو جریج. دریو کسانو د مور په غیږ کې خبرې کړي. یو پکې عیسی علیه السلام یو پکې جریج و. جریج خام دا جریج چې دا په بن اسرائیلو کې لوی عبادت گزارو. په خپله خانقه او عبادت خانه کې به ناستو منځ به یې کو. مخلوق یې پرېښودی و سیټ ته تللی ځان له به یې عبادت کو. دې کې یو ورځ مور رالله. چې مور رالله جریج ته یې غږ وکړو. چې غږ یې وکړو نو جریج په مانځه ولاړ. دی وی یو طرف ته رب دی او بل طرف ته مور ده. نو بس د مونځ په حالت کې لګیو نو مور ته یې غږ ونه کو مونځ یې برقرار ساتو. مور ته نه واپس شوله. بله موقع چې مور بیا رالله بیا یې غږ وکړو نو جریج بیا په مانځه ولاړ. د بیا جواب ورنکو په مانځه ولاړو. په درېیمه ځل چې مور رالله بیا یې غږ وکړو نو جریج بیا په مانځه ولاړو. دومره لوی ولی د الله چې غږ ځکه نه کوي چې په مانځه ولاړ دی. مور چې درېیم ځل غږ وکړو د جواب ورنک بس مور لپې اوچتې کړې. نو مور خیره وکړله وی اللهم لا تمته حتی تریه وجوه المومسات. اے جریجا الله دې د هغې پورې د له مرګ نه راولي چې څو دې د زیناکارو ښځو مخ نه لیدلی. بس الله دې خدای مړ که چې د زیناکارو ښځو مخ وویني. دومره لوی عبادت گزار د الله ولی په مانځه ولاړ دی. صرف مور له جواب ځکه ورنکو چې په مانځه ولاړ دی او مور د خولې نه خیره ویستله. بس خدای دې مه مړ کوه چې څو دې د زیناکارو ښځو مخ نه لیدلی. بس دا د مور د ناپرمانه نه وخوا دا اوسني خو ناپرمانه دي. خو مور له ړه وسیزي نو مور خیره وکړي. الله اکبر. دا خیره خو به ملک ورنی ملک دا خیره به د ملا ماتی ملا او میندې کوي نه وي خدای درنه خپل پیدا کوي د خپلو بچو ته وایي چې دا مل د سره وکړي. الله اکبر. سبا به هم څه حالي بیا به د دې مور قبر لځي او چغې به وخې چغې خو بیا به دا مور نه نو بیا به د پلار په قبر ارغړي چې بابا ما ته دې ولې خیرې کړې وې نن را باندې بچي لګیا دي. کاش چې ما بابا ته په بره نه وې کتلی. کاش چې ما د مور خدمت کړی وې. ما ته مور ازار نه وې کړی. ازار وی وینئ نن هغه ازاریان بچي وینئ که نه چې د مور او پلار په ازار کې پاتې شي. بس مور لاړله. دې کې د کلي یوه حسینه جینۍ وه بې واده وه. هغې نه بدکاري وشوله د هغې بچې وشو. خلقو راګیره کړه ته خو واده شوې نه تا د بچې د چا نه دی وی دا مې د دغې عبادت گزار نه دی. دا جریج نه دی دا عبادت په نوم چې عبادت خانه یې جوړه کړې ده او لګیا دی عبادتونه کوي. دا